سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، د صرف بهایی دریم درس دا پیش خدمت ده. دینه مخکې موږ سی اقسام او پیژندل: اسم او فعل او حرف، د هر یو تعریف او مثالونه. او طلاب له پکار دي، طالبانو له، چې د هر یو پنځه مثالونه کم از کم قرآن کې پیدا کی. اوس نن درس کې د اسم او د فعل دویم تقسیم دی، او دارنګي یو قاعده کلیه بیانولی، ورپسې د حرف تقسیم او د هغې مثالونه. نو حاصل او خلاصه د درس بدایي چې اسم په اعتبار د تعداد د حروف سره په درې قسمه ده: اول ثلاثي، دویم رباعي، دریم خماسي. ثلاثي هغه اسم ته وایي چې په هغې کې درې حروف وي. د هغې مثالونه به راشي. مثلا زید، قرآن کې هم دی زید، زال یا دال، دا درې حروف دي، نو دې ته ثلاثي وایي. او د رباعي مثال جعفر، مثلا جعفر جیم عین فا را، څلور حرفونه دي. خماسي د هغې مثال خماسي پنځه حرفیز ته وایي چې په هغې کې 5 حروف وي. مثلا سفر جلون دغه ته وایي. ده یو سیز دی د نشپاتۍ او د سیو په منځ کې دی، بیان ورته پښتو کې وایي بیان. نو دا دغه په خماسي مثال شو. سفرجل کې وګورئ سین فا را درې حروف او جیم لام 5. دینه پس فعل په اعتبار د شمار د حروف سره په 2 قسمه دی: ثلاثي او رباعي. ثلاثي 3 حرفیز ته وایي. مثلا دی به ووایي ضربه، وهل وکړل هغه یو سړي په تېره شوې زمانه کې. که ته قرآني مثال وی، مثلا حمیده، ثنا او صفت وکړه هغه یو سړي په تېره شوې زمانه کې. نو وګورئ حمیده کې 3 حروف دي: ح میم دال. یا ضربه کې 2 ضربه، نو ځکه ورته ثلاثي وایي. او فعل دی ځکه د فعل تعریف تاسو پرون پیژندلی و، کلمه ده چې په خپله معنا دلالت وکړي او د 3 زمانو کې د یوې سره تعلق لري. او رباعي دویم قسم د فعل رباعي دی. رباعي 4 حرفیز ته وایي. مثلا دلته خو مثال راوړی دی چې دحرجه، ویشته دې وکړل. دال ح را جیم، 4 حروفونه جوړ دی او معنا د فعل ده، نو دا حاصل شي. اوس کتاب کې وی غوږ ورته کېږدئ. اسم بر 3 قسم است:
اسم په درې قسمه ده، ثلاثي و رباعي و خماسي. ثلاثي دی و رباعي دی و خماسي دی. ثلاثي ستوي؟ ثلاثي سی حرفی را گوین، ثلاثي درې حرفی استوای. چون مثلا زیدن، زایدل درې حروف دي. و رباعي چهار حرفی را گوین، رباعي چلور حرفی استوای. چون مثلا جعفرون، مثلا جعفرون وګورئ څلور حرفونه دي پکې. و خماسي او بل خماسي پنځ حرفي را ګوین، پنځو حرفونو والا ته وایي. چون مثلا سفر رجلون، سفر رجلون بیان. و فعل بردو قسم است او فعل په دوه قسمه ده، ثلاثي و رباعي. یو ثلاثي دی او بل رباعي دی. ثلاثي چون مثلا ضرب وهل وکړه هغه یو سړی په تیر شوی زمانه کې. و رباعي او بل رباعي یعنی څلور حرفي. چون مثلا دحرج وشتلې وکړل. نو دا دیجه پوری درش. یو فعل خارجي دلته ویو، اگر که یاد نمشي خو صرف وایوري به ورسته سړی کې الله قوت پیدا کوي. بعضې د صرف غټي غټي قاعدې به موږ په خپل درسونو کې ذکر کوو. نو دلته ظاهره کې دا پوښتنه ده چیرې په اسم درې قسمه شه، ثلاثي رباعي خماسي او فعل صرف دوش، ثلاثي او رباعي. نو ولې فعل درې قسمونه نشي کېدای؟ فعل هم خماسي راشي کنه. نو جواب دا دی چې فعل خماسي نشي راتلی. وجه دا ده چې د فعل په معنا کې درنوالی دی، ثقل دی. نو موږ په لفظ کې د دې حروف کم کړل د مناسبت د وجې نه. اوس که چېرته لفظ کې هم دی کې خماسي راشي او معنا کې هم درنوالی دی، ثقل دی، د هغې بیان وروسته کوم انشاء الله. نو لازم بشي ثقل در ثقل، مخکې نه ټکی ګران دی او ته پسې د پاسه حروف هم زیاتي کې. نو په دې وجه په فعل کې خماسي نشي راتلی، یعنی پنځو حرف والا فعل نه وي، خو حرف اصلي مراد دی ښه. او د فعل په معنا کې درنوالی څنګه دی؟ ځکه د فعل په معنا کې درې شیان دي. یو نسبت فاعل ته، کارکونکي ته، ځکه فعل په خپله خو نه کېږي. یو سړی به وهل کوي، یو سړی به لیکل کوي، یو سړی به قرآن وایي، قرات به کوي. نو یو پکې نسبت وي فاعل ته، بل پکې نسبت وي زمانې ته. ځکه یو کار چې کې خامخا په یو وخت کې به کې، بغیر د وخت نه نه کېږي. نو دا دو شو. او دریم په فعل کې حدث وي، هغه کار کول، مثلا کتابت کول، خط کول، قرائت کول. نو د فعل معنا په درې څیزونو باندې مشتمله و، درې شیان پکې وو. نو په لفظ کې منګه یعنی علم د صرف چې چا لیکلی دی اصولینو، هغوی دا وایي چې په لفظ کې به فعل کې خماسي نه وي. ولې که په لفظ کې هم خماسي شي او په معنا کې هم درې شیان دي، نو لازم به شي ثقل در ثقل، درنوالی د پاسه د درنوالي، په خلاف د اسم چې د هغې په معنا کې صرف حدث وي، نسبت پکې فاعل او زمان ته نه وي. لہذا هغې کې که خماسي راشي نو څه نقصان نه پیدا کوي. دې نه پس مصنف یو د حرف د تقسیم دپاره یو مقدمه ږدي، یو قانوني کلی ذکر کوي چې د هغې حاصل دا دی. د پوهې دپاره مثال واوره، ته د یو چا نه د طول سودا کې مثلا دال اخلي، چینی وغیره، نو دا به په تله کې اچوې که نه، تا ته به یې تلي. نو دې تلې ته په عربۍ کې میزان وی یا وزن وی. او دا کم سیز چې پکې تلې ته مثلا چینی، بوره وغیره، دال،
دته موزون وي نو دغه رنګي وسراشه کلام د عربو کې مداسي او تلشته دی یو میزان داسې مقرر کړی دی علماو چې د دنیا هر ټکی راخله عربی والا او پاغي باندې تلا داغي کې به مخکې رستوبات ته سوچ کې نو خلاصه د دې زیاده چې تلا د عربو 3 حروف دي فا عین لام چې راجمه کې فعالت جوړيږي فا عین لام او دا 3 حروف یې ځکه خاص کړل د تل لپاره چې حروف نه هیڅ دي د عربی الف نه یا والا یا پورې او دا په خله کې د ولس مخرجون نه دا کی د خله 3 حصې دي یو ته حلق وي بل ته وسط وي بل ته شفت وي حلق په جندل شي تالو چوته وي وسط درمیان داخله د تالونه والا تر شوندو پورې او دریم شفت شوندو ته ویل شي د 3 مخارجونو د نه حروف ادا کی نو صرفیانو د علم صرف علماو د 3 واړو مخرجونو یو حرف را واغستو او هغه د تل لپاره مقرر کړو د لپاره چې هر کلمه په وترل شي هغه 3 حروف فعل دي فعل فاد شفتين د شوندو دي عین حرف حلق دی او لام چې دی وسط دی وجنه فا او عین او لام د تل لپاره غوړه کړی شو او دا غین ورسته د حرف تقسیم دی 2 قسمونو ته حرف اصلي او حرف زائد حرف اصلي هغه دی چې د فاعل لام مقابل کی وي یعنی دا غین زیادت کمه پکې نه وي مثلا تا ته د مثال لوري ضربا بر وزن فعل ضربا په وزن د فعل ضربا موزون دي او فعاله تلده نو ضربا کې وسيوم داسې حرف نشته چې د فاعل لام مقابل کې نه وي بلکې ضاد د فا مقابل کې ده اراد عین مقابل کې ده بعد لام مقابل کې ده نو اوس مونږ نتیجې ته ورسېدو چې دا ضربه کې دا 3 وړ حروف اصلي دي ځکه د فاعل لام مقابل کې دي کنه په ضربه کې یوم داسې حرف نشته ده چې نه د فا مقابل کې نه د عین مقابل کې نه د لام مقابل کې وي هر کله چې برابر په برابر دي نو موږ فیصله کوو چې په ضربه کې دا 3 وړ حروف اصلي دي او دیم حرف زائد هغه ده چې د فاعل لام مقابل کې نوي فاعل لام مقابل کې نوي مثلا اکرم په وزن د افعل اکرم دا وس په دې اکرم کې حمزه داسې حرف دی چې نه د فا مقابل کې ده نه د عین کې ده نه د لام کې ده بلکې د حمزه کې ده او حمزه خو حرف د تل نه ده تل خو صرف 3 حروف دي فا عین لام نو موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې اکرمه په وزن د افعلانو اکرمه چې ده په دې اکرمه کې د حمزه حرف اصلي نه دی بلکې دا زائد دی ځکه د فاعل لام مقابل کې نه دی راغلی او نور کاف را میم دا اصلي دي حمزه پکې زائد شو کاف را میم دا چې ده اصلي الله دې وکړي چې په دې خلاصه تاسو پوه شئ اوس کتاب ته وګورئ بدن پوها شا کې میزان کلام عرب چې تلا د خبرو د عرب فا و عین ولا مست فا و عین او لام دي چون جمع کني هر کله چې جمع کی یو ځای کی فعل شود فعل به جوړ شي دین ورسته د حرف تقسیم دي دا ان شاء الله بل درس کی راځي مخکم خلاصه کیو نو دا خبره بار بار اړول واړی او ځان سره تکرار کول واړی